يرفع الله الذين آمنوا منكم اوچتی اللہ کسان چی ایمان راوڑے دے استاسونا اللہ اوچتی آغا کسان چی ایمان راوڑے نا اللہ ایمان والا اوچت کری دی دنیا و آخرت کی بے پا ایمان والا کی خاص خلق دی وغیت غوک کی دی والذین اوتوا العلم درجات او کسان چی ورکڑے شوید ورطا علم پڑیرو درجو سرا اللہ اوچتی مؤمنان پا مؤمنانو کی اوچتی علماء سمرغت فضیلت دا علم سمرغت فضیلت دا علم چی مؤمنان طول اوچتی خو پا دی مؤمنانو کی علماء بیاد طول نو اوچتی دیکھا حدیث کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پس صحیح مسلم کی حدیث تی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین اللہ وی دی قرآن دلاسا دیر قومونو اوچت کری دی عزت والا ورکڑے او دی قرآن دلاسا اللہ سبحانه وتعالی دیر قومونو تبا کری دی زلیل کری دی جے نی دے من لے علم او دا علم فضیلت دا منگ بار بار پا درسونو و بیانونو کی بیان کرے دا تفصیل نیچو کولو خاص کی اشارہ ہوتا کہ علم دا پیغمبرانو میراث تے پیغمبرانو میراث علماء اغا خلق دی چی اللہ خپل گواہی پا قرآن کی ذکر کرے دا شہید اللہ گواہی کئی دا دی خبری پا قرآن کی اللہ ہوئی ویزا گواہی کوم دا دی خبری بیامخ کوئی و اولو العلم او علماء گواہی کئی ہوئی گرزان سے رسول کی وزے کری علماء یوزے کری داز معمولی شرف تے اللہ ویزا گواہی کوم او علماء دا دی خبری گواہی کئی ہوئی قائما بالقسط آغا علماء چی حق برسی ہر مولانا مراد حق پرس علماء دی ہر علمنا علم آغا لار دا چی دا ڈاریک بتا جنت ترسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من سلک طریقا یلتمس فیه علما یو سڑی او لار ونیو دا لار دین پر ونیو چی علم پکی لٹی سهل اللہ له طریقا الى الجنة اللہ بتا جنت لار سانک علم چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکوي نو الله دې لپاره ښېګړه غواړي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین تاسو دلته ناشئ او دا کوم لار تاسو رانیولې دا لار ګوره ډایرکټ د جنت په دروازه ته لګئ او ته چې دلته ناشئ رب العالمین ستا لپاره د خیر اراده کړې ده د ښېګړې اراده کړې وي دومره خلکو کې تاسو ناشئ نو سوک گپ شپ لگئی سوک با دنیا بسی منڈے ہوئی سوک ادری سوک غیبتونه کئی سوک گناہونه کئی سوک پالتونه استی تناسی دا اللہ سبحانه وتعالی قرآن دی راغستے ازدکے سی چل لے چل دغه دی چې الله غوره کړی نو په دې نعمت باندې شکر وباسي په دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو ته ویل کېږي طالب العلم علم طلب کول والا او بل ته څه ویل کېږي طالب المال مال طلب کول والا دا دوه قسمه اسی دې دوانو کې په دې مال او په دې علم کې زړه یو څو فرق ښه په تادی سره اگر که فرقونه ډیر دي یو فرق دا دی علم میراث د پیغمبرانو دی مال میراث د مالدارانو دی څومره فرق دی یو سړی ما سره میراث ته زمونږ نیکونه او پلاران او غټ خلک وو ابلی ما سره میراث د باچا صاحب دی او د وزیر صاحب دی او د خان صاحب دی ابلی ما سره میراث د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم دی کم ځکې دی او کم ځکې دی علم الله اکبر چې څومره لګې ډیریږي او مال چې څومره لګې کمی نه بس مال والا سي د لوګي نه مړ شي غریب او علم والا کم علم چې علم وکي او به خوري نه د علم زیاتی علم په خورولو زیاتی کم علم چې علم وکي او به خلکو ته بیانې د علم زیاتیږي کمیږي نه دا دویم فرق شو دریم فرق علم بتا سره ملګری په دنیا کې او درته قبر ته بسرم سي او مال قبر ته دنه نشیتله کته کروڑپتی او کلک پتی اسی مو خوشالي ټول بدن واپس راځي او کته سره علمي نو دا علم بتا سره کم دي زی دا بتا سره قبر ته شي علم پاتې کیدون کې دی او مال
ختمیدون کې دی. هغه باندې مثال د ابو هريره رضی الله عنه والا غریب انسان دې وخت په مرغه چې د خوراک به سره سنو او ما ته دې کتاب وخایي چې دین سره تعلق ساتي او باید د ابو هريره رضی الله عنه نه او خایي دې کتاب علم دلاسه هغه پاتې شو مال هغه سره نو او په دنیا کې څومره کروڑپتیان او لکپتیان تیر شي کې نه تیر شي یو څو پکې موږ پیژنو نور والله لازم کړه ته پته نه چې څوک دی څوک نه غړ بچایان ګوري تیر شي غړ بچایان هیڅ تذکرې نشته. علم صرف او صرف دیندار سړي ته ملاويږي او مال بی دینه فاسق او فاجر او کافر ته ملاوي. سره خوشاله ما سره مال ډیر دی سره به خوشالي او کافر سره مشتي مال ما سره مال ډیر دی بی دینه سره مشتي راشي خو ما سره مال ډیر دی د فاسق او فاجر انسان ته خمره شرغه سره مال ډیر دی ما سره علم دی علم د دیندار سړي سره علم د هر چا سره نشي ها علم بستا چوکیداری کوي او د مال چوکیداری به تکي دا غټ فرق دی. علم بستا چوکیداری کوي څنګه لکه مثال کې تاسو ورلې په یوزي کې فلم لګیدلې سندري خلک کوي تا قدم کې خو به دروازه علم ته توي ګره دا کار حرام دی د دې دلاسه رب العالمین متانه ناراض شي جهنم ته بلل شي راو پښوي دا چوکیداری ستچا وکړه د دې علم وکړه او مال کله قلیل لاندې کېده او کله دیوال په سړو کېده او کله په بینک کېده او زړه به خوري چې بهر روزي له کمرې نه چې هغه شو زریاله می خو دي دې چې چاول لاس نه ورولې یو د مال چوکیدار دی او دا بل چې دی نو علم د چوکیدار دی علم ساتي د الله په توفیق سره دا مال ته تبا کول امشي او ډیری تبا کړي خو علم ته چرته نه تبا کوي. بل فرق یاد ساته مال ګوره په سکندونو کې ختمي دی او علم چې ته خیال کې نو دا نه ختمي. یو دیسی مولای چې علم وکي او بیا په دنیا کې سر شي او د دنیا د مزدوریانو سره وتړل شي او بدقه دنیا یو دنیا نه د علم ختمي. خو موږ دا سړي خبره کوو چې د علم خیال ساتي نو علم د دنیا نه ختمي. قیامتي خبره د عالم د وزن چې ډیر دی او مقام ډیر دی دا د عالم د ذات تلاسه دی یعنی د عالم درون دی او د مالدار سره چې درون دی نو د پیسو د لاسه درون دی. د پیسې دې لري څوک به څوکي د خان سه په وجر کې سوره کې ځان نه شي لرکه د خاني ته لرکه د مال دې څوک به سلام اچي کنه چي پته ولګي پلانې سیب او د چارنیم سره خان ولګي دا صرف د شو بي سي د پیسې دې لرکه ولګي څوک پیژني او د عالم دې درون دی کله دې سره مالي او کله دې سره مال نه. دا څه پتا دي کې اوسو فرقونه ما ذکر کړو په مال او په علم کې چې تاسو شوق پیدا شي. علم مطلب کوی کنه علم کېږي بس باندې په کوشش باندې ځکه علما وایي و علم له ټول ځان ورکې نو تعالی بس سنه سیسه درکې سنه سیسه علم له ټول ځان ورکې نه سنه سیسه بدرکې نه چې ته علم له سنه سه ورکې نه تعالی بس درکې وي خو یې سو بدرکې. الله سبحانه وتعالى موږ ته علم نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى هغه علم موږ ته نصیب کړي چې هغه علم په دنیا او آخرت کې زموږ په کار راشي او دا هغه علم نه الله موږ لري ساتي چې هغه د لاسه موږ الټه ګناهګار شو جهنم ته تلو سبب وګرځي.